نه 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 که دلته د پښتون له ادرسه یو څوک راولاړېږي ګډې وډې کیسې کوي نو احمدشاه ابدالي هم پښتون اوسي پر هند پرې تم ویاړ پې کوي زم ویاړ پې کوم صحیح ده دلته د هر چا وس برسوی ده هیڅوک دا نه وایي چې طالب ظلم کړی پلانکي نه ده کړی پښتون په دې افغانستان کې د مشر ورور حکم د پښتون ده تعداد هم د پښتانه زیات ده تر ټولو زیات پښتون وژل سوی هم ده تر ټولو زیات پښتون بې کوره سوی هم ده د پښتون سره ظلم هم سوی ده دا 20 کاله په دې وطن کې پښتون ته که تاجک ورغلی ده که ازبک ورغلی که ترکمن ورغلی که هزاره ورغلی د هرکلی ورته کړي دي چې خدای دې راوله لیکن اتانور ته چې پښتون والي ورغلی نه ده قبول کړی پنشیر ته چې پښتون والي ورغلی نه ده قبول کړی بامیانو ته چې پښتون قومندان لا والي ورغلی نه ده قبول کړی دا جمهوریت چې ختم سه دا د پښتنو له لاسه نه ختم په دې جمهوریت کې تر ټولو زیاته قرباني پښتنو ورکړي وی ګوري تر ټولو زیات شهیدان پښتنو ورکړي تر ټولو زیات صبر پښتنو کړی نن چې تر ټولو زیات در په در دي خاورې په سر دي بیا هم پښتانه دي نن که طالب وژني په دې افغانستان کې والله بالله چې څومره پښتانه وژلي دي که نه تاجک وژلی نه ولا که ترکمن وژلی نه ولا که هزاره وژلی ما په شمول د میخوایم دخالت بکنم امیر ته بس وجه راکونی سلام شیرزاد صاحب فراموش نشه که چرا برادرای پشتون ما اینقدر شهید دادن میشه دلیلش بگویی برای من برت میگم لکه څنګه دې سي حسیب شیرزاد ورور ته وخت ورکړی دې وخت راک د تا د سوال جواب درکم چې ما خبرې ختم شي کله چې پکتیوال صاحب خبرې ختم کړي بیا به سوالونه پښتون په یو ورځ باندې 10,000 هزاره لا تاجک لا ترکمن لا پشهی لا بل نه دي شهیدان کړي پښتانه په دې خاوره کې بچاري خور لور نه سیمې نه دي پرې کړي د پښتون لډاره چال مکوریانو د بلډینګ نه ټوپونه پیغلو نه دي راچولي د طالب ظلم تمش ظلم یای لیکن چې څومره ظلمونه دغه ټول افغانستان کې سوي دي پښتون دومره ظلمونه نه دي کړي ټول لاس په پښتون نه پاکوي نه دا طالب د پښتون نماینده کېدلی شي چې تاسو یو طالب ظلم کړی تاسو ټول پښتون په دې باندې بدنامه کوي د دوستم ظلمونه مو ولې هېر شو د رباني ظلمونه مو ولې هېر شو د مسعود ظلمونه مو ولې هېر شو د مزاري ظلمونه مو ولې هېر شو غازي امان الله خان پښتون دغه خلاف څوک راجک شو د شهید ډاکټر نجیب سره ولې څوک نه درېدل نادر شاه چا شهید کړ ګوري دلته تاسو راجګیږئ دا داسې ده لکه ته چې د باندې نه راغلی او تا ته یو څوک په کور کې پناه درکړي بیا هغه د کور په وال باندې لاس پاک کوي که یو وارې ظلم وي نو چې څومره دغو نورو قومو ظلم کړی پښتون نه ده کړی نن هم زه په جاره باندې دا وایم چې د طالب سخدریزه خلاف